هلته کې د کاڼو نه اوبه راټولوه، دلته په یادونو راله زړه راټولوه. امن کې د غیر و غماز زړونه خوږوه، جنګ له ښه په نره پښتانه راټولوه. کوپر له کامرانه د ذهنونو بلوغت دې مسلمانۍ له اوس کاڼه راټولوه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د خپل کوربا نګار لم له طرفه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه منظور کړئ. ګرانو کتونکو، هریچن ټي وي وړاندې کوي ستاسو دپاره پروګرام نوی سحر. په دغه پروګرام کې موږ د خپل ادبي ملګرو سره ملاویږو، د هغوی سره خبرې اترې کوو، د هغوی نه کلام نیم هم اورو. هم په دغه سلسله کې نن موږ راغلي یو د ضلع مردان لونخوړ سره تعلق لرونکي یو زلمی شاعر، یو تکړه شاعر کامران دانش صاحب خواله. زړه مو غواړي چې د هغه سره خبرې اترې هم وکړو، د هغه نه کلام نیم هم واورو. د انتظار ګړۍ به ختمې کړو، مخامخ به شو د هغوی سره. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، ډېره مننه. کامران دانش صاحب، وختونه مو څنګه تېرېږي؟ وختونه ښه په خوشحالۍ تېرېږي، ښه په مزه باندې تېرېږي. بس ستاسو غوندې ملګرو مینې دي زموږ سره دي او د هغې په ذریعه باندې زموږ وختونه ښه تېرېږي. تاسو راسره مینه کوئ، ډېره مننه. مننه. کامران دانش صاحب، د ادب سره مو تړون د څومره وخت نه دی؟ نګار صاحب، تاسو ته که دا یاد وي، شاعرانو نه به تاسو اورېدلي وي چې شاعر جوړېږي نه، شاعر پیدا کېږي. او لګاو مې موسیقۍ طرف ته هم ډېرو نو، او بیا کله چې زه باقاعده طور باندې ادب ته راغلی یم نو تقریبا د 2012-13 نه زه په باقاعده طور باندې ادب کې یم. د 9 جماعت نه د شعرونه میرونه وایم، مشاعرو له ځم او بس دغه حالې زه دې کوم. ډېر ښه دی جي. یعنې تاسو شوق د بچپن نه لرو او د 2012-13 نه چې کوم دی تاسو مکمل دې ادب طرف ته راغلي یې. ډېر ښه دی جي. کامران دانش صاحب، ډېر کار مو په څه باندې کړی دی؟ یعنې نظم، غزل، ټپه وغیره په څه مو ډېر کار کړی؟ خوښ خو مې نظم دی او غزل مې ډېر لیکلی دی، نظم مې ډېر لیکلی دی او غزل مې ډېر لیکلی دی. ټپیزه باندې کوشش کوم او په نن دور کې لګیا یم. ټپیزه ډېر زیات مانګ دی په دې شاعرانو کې، نو لکه کوشش کوم چې ټپیزه مو لیکم، خو زما زیات تر خوښ چې کوم دی هغه نظم دی. یعنې تاسو زیات تر په نظم باندې کار کوئ. ډېر ښه دی جي. کامران دانش صاحب، کتاب مو چاپ شوی دی یا دې طرف ته اراده لرئ؟ نګار صاحب، د کتاب عمره شاعري خو را سره د خدای فضل باندې پرته ده، خو لکه ځان د دې جوګله زه نه ګڼم چې زه کتاب چاپ کوم. د هغې مین وجه دا ده چې ډېرې ښه شاعران چې ځان ته وایي هغه په نن دور کې کتابونه چاپ کړل، نو چې زه د یو ښه استاد شاعر خبره چې د پلاني یو کس کتاب یاد کړ، سړی خو زه نوم نه لم، خو هغه کتاب یاد کړو چې د هغه کتاب ما یو پرې وکتو نو په دویم پرې ما خوند نه راښي. نو هغه یو ډېر لوی شاعر دی، نو که زه کتاب چاپ کوم نو زما په خیال زما کتاب نه به زما د مرګه پورې څوک دوړه ونه څنډي، نو د هغې نه دا خیر زما شاعري زما سره په کور کې پرتې کم از کم زه خو بیا قدر کوم که نه. الله دې وکړي چې تاسو په دې خپل مقصد کې کامیاب شئ. کامران دانش صاحب، د وجدلي صاحب چې د ادب لپاره دا کمې هلې ځلې کوي، دې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ واجد له ډېر زیات کریډټ ورکوم، اوس ورسره لاس میلاوم یاره چې دی شاعر هم نه دی او بغیر بیلوسه د پښتو ادب خدمت کوي. هغه ما ابلوس چې خپل ویډیو اپلوډ کړو، دوی ته میسج وکړي، اجازه مې ته وغوښتو، ګوار یې دې خبرې او ورته مې وویل چې والد صاحب زه اپلوډ کوم او ما ورسره هغې سره دا ولیکل، د دوی بغیر د ویرانه دوی ما ته نه ویل چې دا ولیکې. ما ورسره په خپل پیج نه ولیکل چې یاره دا بیلوس د ادب خدمت کوي، دوی را چینل ورسره سبسکرایب کړي. نو تاسو ته مې وایم چې د دوی را چینل سبسکرایب کړي، دا بغیر یو ادبي انسان نه دی، ادبي انسان نه دی، مطلب خپله شاعري نه کوي، خو بیا هم په شاعرانو پسې ګرځي او ښه شاعرانو پسې ګرځي. دا لکه زمونږ ښه شاعران چې زه به تاسو ته ووایم چې هغه په ادب کې یو لوی نوم لري او دا چینل یې چلوي، نو هغه چې کوم دی په داسې شاعرانو پسې ګرځي چې هغه صرف د سوشل میډیا زینت جوړ شوي. که واجد صاحب له ډېر زیات کریډټ ورکوم د دې خبرې چې لکه دې پسندیده خلکو پسې ګرځي، په ښه شاعرانو پسې ګرځي، نو الله دې دغه شانتې ژوندي لري او که واده نه کړي بس خدای دې ورته ښه مزېداره نیکعمله صالحه ښځه ورکړي، او که واده کړي نو خدای دې ورله بچي ورکړي. او واجد صاحب بس ډېر زیاته یو پیره بیا ستا لپاره چې کوم دی د ملګرو دوی چینل سبسکرایب کړي. کامران دانش صاحب، د خپلو کتونکو ته د هریچن ټي وي کتونکو ته به څه ډالۍ کوئ؟ یو 3 شعر ووایم واجده، دا شعرونه بیخي تا ته ډالۍ چې د ښایستونو زیان په تندروله ژوند تېروه، د ښایستونو زیان په تندروله ژوند تېروه، مړه جانان مانان په تندروله ژوند تېروه. او هسې افسوس باندې په افسوسونو باندې هسې د زړه وینې مسکه، په افسوسونو باندې هسې د زړه وینې مسکه، مړ شي دا تېر دوران په تندروله ژوند تېروه. او مسلمانی په انتها باندې ورولګوه، مسلمانی په انتها باندې ورولګوه، د مجازي خدایان په تندروله ژوند تېروه. یو جهان مننه. بل غزل وایم واجده چې د خپل وجود په بلها زړونو کې
سنبال ساتمه د خپل وجود په بلها زړونو کې سنبال ساتمه ل خپل اولاد ډیر د بل د بچی خیال ساتمه په کانټاتار مې دیوالونه د کور سمو بڼل په کانټاتار مې دیوالونه د کور سمو بڼل د اوسني انسان ځان صفه کمال ساتمه او ناصحه ستا شان لباسي عقیده نه لرمه ناصحه ستا شان لباسي عقیده نه لرمه ځان همیشه له خواهشاتو نه کنګال ساتمه او څه لیونی یمه د ښکلي زړه له پیره غواړم څه لیونی یمه د ښکلي زړه له پیره غواړم څه لیونی یمه زیارت کال په کال ساتمه د پښتنو او د حسینو کور په ګرانه کیږي د پښتنو او د حسینو کور په ګرانه کیږي ته به ښایست ساتې او زه به مې جلال ساتمه او د جهان مننه بل شعر دی پکې چې شرخوښی نه یم خو د خاورې د بقا په خاطر شرخوښی نه یم خو د خاورې د بقا په خاطر لا کور کې توره ساتم زغره ساتم ډال ساتمه او زار زمانې په داسې موړ دی ودرولې یمه زار زمانې په داسې موړ دی ودرولې یمه اجامتونه د بنګړو په وار کې سیال ساتمه او کامرانه هر څوک ښارونو باندې وګرځمه کامرانه هر څوک ښارونو باندې وګرځمه خدا مې واوره چې فطرت په کلیوال ساتمه ډېر ښه دی جي ډېر ښکلی ډېر زبردست ډېر زړه پورې کلام مو را سره شریک کړو کامران دانش صاحب کتونکو راغلي یو د کامران دانش صاحب خواله د چا تعلق چې د ضلع مردان جونخوړ سره دی ډېر معیاري کلامونه لیکي ډېر خوندور کلامونه لیکي د یو کلام فرمایش په نه بل هم کوو نو څنګه مو خوښه ده کامران دانش صاحب نګاره ډېر زیاته مننه یاره د غزل د غونډ ته ډالۍ ښه صحیح ده په دې لاس میلاو کا د خپلې عقیدې نه چې منکر پاتې کېدم بیا سم د کونډ شالوم در په در پاتې کېدم د خپلې عقیدې نه چې منکر پاتې کېدم بیا سم د کونډ شالوم در په در پاتې کېدم نه نه یار داسې نه وه چې کاپر پاتې کېدم واجده نه نه یار داسې نه وه چې کاپر پاتې کېدم خو دومره قدرې وه چې ستا په سر پاتې کېدم او د نورو محترمو به په خپلو اوږو بار کړم د نورو محترمو به په خپلو اوږو بار کړم د هغه محترم نه به اکثر پاتې کېدم او بېوسه وم نو ځکه خو د ورکو خلکو یاروم بېوسه وم نو ځکه خو د ورکو خلکو یاروم پښتون وم ګناهګار وم په غر پاتې کېدم او یو جهان مننه بېوسه وم نو ځکه خو د ورکو خلکو یاروم پښتون وم ګناهګار وم په غر پاتې کېدم چې ستا د عقیدو خلکو په ځمکه کې دفن کړم بیا خامخا به تا ته ستا زر پاتې کېدم چې ستا د عقیدې خلکو په ځمکه کې دفن کړم بیا خامخا به تا ته ستا زر پاتې کېدم او واجد صاحب دا شعر دی چې کدی انسانیت کې مې ځان نه وي ورزم کړی کدی انسانیت کې مې ځان نه وي ورزم کړی کامرانه په خدای چې مختصر پاتې کېدم ډېره مننه ډېر ښکلی ډېر زبردست کلام مو را سره شریک کړلو کامران دانش صاحب ډېر ښکلی او ډېر ښایسته لفظونه هم تاسو راغونډ کړي وو کامران دانش صاحب د هریچند ټي وي کتونکو همیشه د غوښتنه وي د هغوی دغه فرمایش وي چې تاسو کوم یو لیکوال هم لاړ شئ د هغوی نه به د هغوی د خوښې کلام ضرور اوروئ دغه فرمایش به راته پوره کوئ نګار وروره بالکل ورته پوره اوبه په لاس نه راځي اوبه په لاس نه راځي خپل ښه په لاس نه راځي نوي یاران ګورم زاړه په لاس نه راځي ګټه مو ډېره ده خو ګټه مو ډېره ده خو یار څه په لاس نه راځي وجود له ځانه شړم وجود له ځانه شړم لا زړه په لاس نه راځي ژوندي مو هم وویلل او مړه په لاس نه راځي وجود له ځانه شړم لا زړه په لاس نه راځي ژوندي مو هم وویلل او مړه په لاس نه راځي ویښ په ګوګل دننه اوده په لاس نه راځي ویښ په ګوګل دننه اوده په لاس نه راځي بنا له مینې تښتي ړانده په لاس نه راځي بنا له مینې تښتي ړانده په لاس نه راځي زلفان دې اوږد کړه یار واړه په لاس نه راځي زلفان دې اوږد کړه یار واړه په لاس نه راځي کامرانه خاورې به خورو که وړه په لاس نه راځي او نګار صاحب د آخري غزل وایم چې اوس په قبرونو د جنډو ضرورت نه دی پاتې اوس په قبرونو د جنډو ضرورت نه دی پاتې صاحب مونږ ته د تمغو ضرورت نه دی پاتې او واجده حالات مې داسې چې برباد برانه مخ اړوي
حالات مې داسې چې برباد به رانه مخړه وي نور را تیاره د خیرو ضرورت نه دی پاتې او نن سبا مینې د مرګونو کار په بیه اخلي پرخا د غر ته د وتو ضرورت نه دی پاتې قربان په یو جنازه 3 او 4 مړي خخو د بیلو جنازو ضرورت نه دی پاتې او وایزه اوس هم د جانان د سره رزق خورما ما ته د ډیرو عقیدو ضرورت نه دی پاتې او هغه سړی د داسې پیر لمنه ونیوله هغه سړی ته د جرګو ضرورت نه دی پاتې او هغه جهان مننه یاره هغه سړی د داسې پیر لمنه ونیوله هغه سړی ته د جرګو ضرورت نه دی پاتې او رقیب ازا چې 2 مین غاړه غټې ودشو راته د ورکو زمانو ضرورت نه دی پاتې او ښکلي په یو ځای آسماني روایات ښکته راوړل کامران اوس ته پرښتو ضرورت نه دی پاتې ډیر ښه ډیر ښکلی او ډیر زړه پورې کلام ډیره مننه مو کوو چې هغه فرمایش تاسو هم زمونږ پوره کړلو د خپلو مینوالو هغه فرمایش هم تاسو پوره کړلو کامران دانش صاحب د هریچن ټي وي کتونکو ته خپلو مینوالو ته به څه پیغام ورکوئ هغه ډیره زیاته مننه چې دا پیغام دپاره مو راته مایک راکړه هغه خپلو ملګرو ته خپلو کتونکو ته د زړه د تله دا وایم چې مینه خوره کې محبت باندې ژوند تیر کې دا لږ شان ژوند دی دا که مونږ په مینه محبت تیر نه کړو نو دا به ډیر زیاتی وي ځکه که نه چې زه په دې لارو کوڅو کې ینم دا وخت لګلم یاره یو منډ نیمه زه په دې لارو کوڅو کې ینم دا ینګ هلکان دي زه ټول نه غټ پیغام د ینګ هلکانو ته ورکول غواړم چې دوی په موټرسایکل باندې ډیر زیات ریسونه وي ډیر زیات تیز دي نو د دې مین وجه دا ده چې دوی مړه شي اکسیډنټ وکړي خوږ شي دا زندگی خو یو پیره ملاویږي دا بیا نه ملاویږي نو لږ د خدای او د رسول خاطر وکړي په لارو کوڅو کې لږ په طریقو باندې ګرځي لږ په سړیتوب باندې ګرځي لږ مهرباني وکړي لږ د مولیانو دا کیسې چې کوم دي دا مکوي په دې شعرونو کې زیات تر د شاعرانو ته ملګرو ته وایم چې تاسو د مولا سړی نه داسې شی جوړ کړی چې بس هغه یو د مذاق لپاره استعمالوي مذاق لپاره مې استعمالوي لږ گزاره کوي د خلکو سره دا خلک زموږ د دین خادمان دي د خلکو چې کوم دي دا خلک زموږ د دین په صحیح معنی کې خدمت کوي مونږ یې سم نه کوو زموږ په طریقه باندې نه چې ته په 5 منځونو کې یا 3 یا 2 یا 2 نو لږ او پیغام زما بدای چې مینه خوره کې محبت خور کې په دې ژوند کې چې تاسو مینه محبت خور کو نو راتلونکي نسل ته به زموږ مینه محبت پاتې شي او کومګ په دې خاوره کې په دې زمکه کې بارود خخ کړو نو زموږ په راتلونکي نسل باندې به وډزيږي زموږ راتلونکي نسل به خاوري ریږي زموږ راتلونکي نسل به نستو نابود کی او څوک هم نه غواړي چې زما بچي نستو نابود شي نو که څوک هم نه غواړي چې زما بچي نستو نابود شي نو هغوی کم از کم دومره وکړي چې د خپل ملک او د خاورې د بقا دپاره کوششونه وکړي نفرتونه پرېږدي نفرتونه د جړل نه راوځي لږ غونډه کې د مینې محبت هوا قایمه کړي او هریچن ټي وي والا یو ځل بیا واجد چینل سبسکرایب کړي او د ده دا سبسکرایبر چې کوم دی بړاو کړي ډېره زیاته مننه د دوی یو ځل بیا مننه کوم چې زما غونډه کې یو ملنګ سړي راغی او زما نه مرکه وکړه زه ډېر ملنګ سړی یم او بس زه نورې سم نشم ویلی دوی د خدمت ته چې کوم دی بیا بیا سلام کوم ډیره مننه مو کوو کامران دانش صاحب ډیر ښکلې خبرې مو وکړې او ډیر ښه پیغام د مینې محبت پیغام هم تاسو کتونکو ته ورکړلو مننه مو کوو کامران دانش صاحب چې دومره مصروفیاتو باوجود تاسو راغلی زموږ سره مو ناسته وکړله موږ له مو وخت راکړو یو جهان مننه کوو ستاسو مننه د واجد علي صاحب هم چې د هغوی په تعاون سره زموږ پروګرام نوی سحر چلیږي انشاءالله تر بل پروګرامه پورې خپل قربان نګار علم او کیمرامین تحسین الله ته ورکړي اجازت چېرته کې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان